وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسللت شياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی سره زما ورځ په آخرت باندې عملنامه په ښي لاس درکړه او اله العالمین دې ټول د جنت هغه څه نعمتونه زموږ ستاسو په برخه کې کوم چې قرآن عظیم شان فرمایلي دي. نن بیا د روژې په برخه کې یو څه خبرې کوو، لکه مخکې چې موږ چې وکړي کوم یو آیات شریف چې ما ولوست. الله جل جلاله فرمایي: اذا سألك عبادي عني فإني قریب. که چېرته بندګان کله چې بندګان زما پوښتنه کوي عني زما نه چې زه څوک یم او چېرته یم، فإني قریب، زه نږدې یم ټولو سره. اجیب دعوة الداعي، قبلوما دعوت او دعا د هغه چا چې څوک ما غواړي او څوک ما ته دعا کوي. اذا دعاني، کله چې ما ته دعا وکړي. فلیستجیبوا لي، خو هغوی به ما هم قبلوي. دا لازمي خبره ده چې باید ما قبول کړي په الله توب باندې او په وحدانیت باندې او په معبودیت ما قبول کړي. ولیؤمنوا بي، او په ما باندې ایمان راوړی وي. ځکه هغه څوک چې په ما باندې ایمان نه راوړي هغه زما د بندګۍ نه وتلی دی، هغه مشرک دی، هغه بل څوک دی، نشي کولی. لعلهم يرشدون. او الله جل جلاله به تاسو ته هغه څه وښایي چې هغه سمه لار ده او نیغه لاره ده او د رشاد او د مستقیمه لاره ده. الله جل جلاله به هغه لاره درته درکړي. د دې آیات شریف نه خو یو دا معلومیږي چې الله جل جلاله د روژې مبارکې په دې آیاتونو کې دغه آیات د دعا په منځ کې راوړی دی. دا د مؤمنانو دپاره د یو دعا، یعنی معنا دا ده که چېرته روژه سړی نیسي دعاګانې کوي، دعا یې قبلیږي. یو خو د دعا خبره ده. وإذا سألك عبادي عني، هر وخت چې زما پوښتنه وکړي، الله وایي زما نه پوښتنه کوي. الله څوک دی، چېرته دی، کوم ځای کې دی، لرې دی، نږدې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل که چېرته کوڼ وي یا لرې وي چې موږ په زوره اواز وکړو ورته، او که چېرته نږدې وي چې موږ په ورو ورته اواز وکړو. دا آیات شریف چې نازل شو: وإذا سألك عبادي عني، کله چې زما نه پوښتنه کوي، فإني قریب، زه نږدې یم. د قریب کلمه د دې دپاره استعمالېږي چې زه د دې هر یو بنده سره نږدې ولاړ یم او نږدې ورسره یم، زما رحمت ورسره دی. یعنې زما ته ضرورت نشته چې اواز وکړي. اني قریب، زه د تحقیق دپاره بېشکه زه د دوی سره نږدې یم، په لحاظه ضرورت نشته چې ما ته چغې وکړي. نو علما هم دا وایي چې دعا څومره پټه وي او ځان ته وي، نو دا بهتره دعا ده. ځکه دې آیات شریف کې قریب د الله تعالی نږدې دی، نو ضرورت د چغو نشته دی. اجیب دعوة الداعي، زه د هر چا دعا قبلومه. معنی یې دا ده چې د دعا وخت نه دی معلوم، زه یې قبلوم په کوم ځای کې چې راته وکړي. په بستره کې وي، په مانځه کې وي، وروسته د مانځه نه وي، مخکې د مانځه نه وي، په لار کې روان وي، هر ځای کې چې هر څه تکلیف وي، زه د هغې دعا قبلوم. یو عام حکم دی د الله د جانبه چې زه د دې دعا قبلوم. هو کله بیا زه قبلوم چې دی ما وغواړي، که ما ونه غواړي زه یې نشم کولی. که موږ ونه ویو چې یا الله اهدنا الصراط المستقیم، نو بیا خو الله جل جلاله موږ نه غواړو که دا کار کلمه ونه ویو. خو کله چې غواړو ربنا آتنا فی الدنیا، یا الله موږ ته راکړي په دنیا کې ښه او ښایسته او حسن ګزاره او په آخرت کې هم، نو بیا الله جل جلاله موږ سره وي. او که چېرته موږ په دې ایمان نه لرو چې الله نه غواړو، نو بیا خو دعا نه ده، هغه خو بیا ضد دی د دعا. که ته یې د بت نه غواړي، که ته یې د یو بل چا نه غواړي، د یو بل شي نه غواړي، سړي نه غواړي، د کافر نه غواړي، د یو مالدار نه غواړي، د یو غني نه غواړي، هغه دعا نه ده.
هغه سوال دی، هغه کهتري ده، هغه سپکاوی دی، هغه یو ډېر ټیټ خوی دی. ید العلیا خیر من ید السفلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بهتر دی پاس لاس د لاندې لاس نه، هېڅ چاته لاس مه اوږدوئ. نهره بهتره ده د دې نه چې چاته سوال وکړئ او ګزاره کېږي. هو که مسترب شئ بیا پروا نشته وي، یا فرضاً یو بل کوم ترتیب و چې ته ولږه دې وه او د ولږې نه مړ کېدلې، نو بیا پروا نشته که هر څه وکړي، خو په دغه وخت کې چې ته خپل نارمل حالت لري چاته سوال مه کوه او مه یې ورته کوه. اوس او د روژې په برخه کې علماو قول دا دی ولو اکل عمدا شهرة اشهرة بلا عذر یقتل. که څوک د علماو فتوه ده که څوک بدون د عذر نه روژه اخوري یقتل وی مړی کوي، یعنې قتل یې روا دی د هغې سړي. خو دا کار به حکومت کوي، موږ او تاسو یې نشو کولی، قاضي به یې کوي، د هغې په حکم به کېږي. په لحاظه کله چې روژه وغواړي، خو الله جل جلاله شرط دا ایښی دی چې ما به قبلوي، ما به په وحدانیت مني، ما به په الوهیت مني، بیا به ما سره هر څه چې راته وایي زه د هغې قبلومه. او که چېرته دا کار نه کوي بیا د ځان ملامته کړي، هر څه چې کولی شي هغه دې وکړي، خو الله جل جلاله بیا ورسره څه کار نه لري. او د دې نه یرشدون، د یرشدون نه معنا دا ده چې الله جل جلاله به تا ته یوه ښایسته لاره، یوه حسن لاره، یو د ژوندانۍ د تېرولو یو بهترین حالات برابر کړي که ته چېرته الله وغواړي. هېڅ به پوی هم نه وي، تا ته به ټول هر څه برابر وي. او دا یو بهتر خبره ده. کله به دې کاڼي باندې یا په تیږه باندې به دې خپه هم نه لګي، هېڅ ځای به دې نه خرابېږي، او که وینو سلګونه اجرونه به درته درکول کېږي، ځکه چې تا الله قبول کړی دی او الله دې منلی دی. د الله جل جلاله د روژې او د دې شیانو دغه د رمضان نوم رمد، او رمضان مونږ بله هفته ونیول، رمد دې ته ویلی کېږي چې ګرمۍ او تکلیف ته او سرو شګو ته ویلی کېږي. کله چې په پخوا زمانو کې عربانو نومونه ایښودل چې دا میاشت د رجب ده، دا د شوال ده، دا د رمضان ده، دا د ذوالحجې ده، دا د ذوالقعدې ده، دا د شعبان ده، دا ما دغه میاشت چې دا د رمز ده وایي چې د دې ترتیب داسې جوړ شو چې الله جل جلاله دغه میاشت د دوی په زړه کې دا واچوله چې د ګرمۍ میاشت ده، تاسو دا ګرمۍ کې راغله. دا د ګرمۍ میاشت رمز او تکلیف د شګو او د تکلیف د اور او یا تکلیف د لمر چې سړي سره وي، نو دې ته بیا د رمضان میاشت ویلی کېږي. دا میاشت په همدې نوم باندې یاده شوه په من د 12 میاشتو کې. یا بل رمز دې ته ویلی کېږي چې رمد النهار، د ورځې ګرمېده ډېر زیات، د ورځې ډېر ګرمېدل چې ورځ ډېر زیاته ګرمه وي. دویم عربان المنجد کې داسې وایي رمد الشمس، کله چې لمر ډېر زیات ګرم شي او سیزل کوي او خپې دې هم سیزي او نور ځان دې هم سیزي، څه شی چې په لمر باندې تود شي او ورباندې ګرم شي، نو دې ته رمد الشمس ویلی کېږي. دریم داسې وایي چې رمد الرجل، رمد الرجله یعنې خپې ګرمېدل، دا په ځمکه باندې روان یې او خپې دې ګرمېږي، دې ته هم رمد ویلی کېږي او په دې باندې کېږي. نو اوس د پښې د سیزلو او د خپو ګرمولو هم رمضان شو. او یا عربان په منجد کې داسې وایي رمد الغنم، ګرمي د حیواناتو یا د څاروو یا د ګوسپندانو او ګډانو د څارویو چې ډېر ګرم وي او څرول کېږي په ګرمۍ کې، دې ته هم رمد او رمضان ویلی کېږي. او رمد الامر، هغه رمد د امر کولو یا حکم کولو چې ډېر سخت وي، د څه په وخت کې؟ د غصې او د قهر په وخت کې. د قهر او د غصې په وخت کې د اور لمبې وي، سړي نه راوځي او اور لمبه کېږي د غصې په وخت کې. همدغسې دلته د علماو دغه لمبې ښیي چې دغه رمز یا رمضان دغې لمبو ته ویلی کېږي. ولې؟ ستا ګناهونه ټول سیزي، ستا فحشا ټوله سیزي، ستا ټول هغه څه سیزي چې هغه انسان ته مضر وي او تا په یوه سمه لار برابروي. په لحاظه دا د اور لمبه د همدې لپاره ده چې ستا ګناهونه وسیزي او ګناهونه دې عفه کړي. دا د رمضان هغه معنا چې کله تکلیف وي یا زحمت وي، نو میاشت د رمضان او په خپله صوم یا روژه نیول
صوم امساک ته ویلی کېږي یا بندېدل، یو شی بندې دی او نه یې خوري او مشتمل دی په درېنو شیانو باندې سره. یو امساک دی، معنی امساک شو خوړل، سکل او جما یا شهوت باندې یو شي ته راتګ د دې درې واړو نه. دغه رئیسه حرکات دي، دغه رئیسان دي د ټولو حرکاتو، مشران د ټولو حرکاتو دي. که خوله دې بنده وه، حرام نه خورې، ډوډۍ نه خورې، الله جل جلاله در باندې پوهېږي. علما داسې وایي چې ولې روژه الله جل جلاله یو پټ رمز دی د الله او د بنده په نام. الله تعالی خوراک نه کوي، نو په دې یوه میاشت کې د الله د صفاتو نه یو صفات د دې ملمه شي. او یا دا چې ملایکې خوراک نه کوي ځکه یې نوم ملایکې دی او د نور نه پیدا شوي، نو تا کې نورانیت راځي. او که ته خوراک کې او په دې باندې رسېږي نو تا کې بهیمیت راځي، ځناورتوب به در کې راځي. ولهذا امساک د خوړلو دپاره. دویم د څښلو دپاره سړی دې ته حیران وي چې یاره زه څه ونه خورم، څه ونه څښم، نو ما باندې به ټوله دنیا به ما باندې دغه وي. نه، هېڅ وخت نه کېږي. څومره چې عطش او تنده سړی تېروي هماغومره اجر ورته ورکول کېږي. ولې؟ ته د خپل وجود ټول هغه اعضا د الله نه قرباني کې چې تا باندې زه اوبه نه تویومه، زه تا ته سږو ته زړه ته دې ټولو ته جواب ورکړې چې د الله په یاد کې زه تا ته هېڅ اوبه نه درکوم. ولهذا الله جل جلاله توفیق ورکوي، روحا ورته اوبه ورکول کېږي، جوړېږي، برابرېږي، خو ظاهرا دا وي. درېیم د شهوت دپاره. وګورئ شهوت پیدا شوی دی په دې دپاره چې هم په حرام کې استعمالیږي او هم په حلال کې استعمالیږي. خو د روژې په وخت کې شهوت بالکل حرام دی. ولې حرام دی؟ د ورځې بالکل حرام دی، او کله چې ته اعتکاف کوې حرام دی. ولې؟ ستا صبر ګوري، ستا حوصله ګوري چې ته الله ته نن حاضر یې که نه، خوراک دې ونه کړ، اوبه دې ونه څښلې، او نور کوم هغه شهوتي عمل یا جنسي عمل دې ونه کړ، الله ته ته امتحان کې کامیاب شوي. ولې تا د هغې خبره ومنله. همدغه درې احساسه دي، دا درې غریزې دي چې سړی بالکل لیونی کوي او سړي دپاره هر څه کوي، هر څه خوري، هر څه وایي، هر څه څکي او هر عمل غیر شرعي کوي. نو په دې لحاظ باندې امساک دې ته ویلی کېږي چې د درې واړو نه به انسان ځان ساتي. کله چې ځان وساته، نوراني انسان دی، د ملایکو ملوکیت خاصیت لري، د الله تعالی په صفت شو، الله سره یو پټ راز دی. بل علما دا وایي چې دغه روژه چې ده دا خالي ده د ریا نه، د شرک نه. مونځ ریا راځي پکې، نور عباداتو کې ریا راځي، حج کې ریا راځي، اما روژه کې ریا نه راځي. ته پوهېږي او الله دې پوهېږي. ستاسو ترمنځ یوه رابطه ده، هغه د ورځې او د هغه د امر رابطه ده، او تا د هغه امر منلې. نو اوس د دې رابطې په لحاظ باندې چې ستا الله سره رابطه ده، براه راست د الله سره ده. کله چې په مانځه ولاړې نو الله ته لوستل کې ټول هر څه ورته سپاري، قواعد برابرې، مونځ کې دا کې خلک دې ګوري، خلک سره یو ځای سوال کې امام پسې ودرېږي، اما روژه کې دا شي نه نشته. مستقیما د الله تعالی په یاد کې او ستا ورته ریا نشته، بل دا یو پاک خاصیت دی چې ته پوهېږي او الله دې په دې باندې پوهېږي. فرمایي په حدیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف حسنه. هر یو عمل د بني آدم وچتیږي یوه حسنه یې په 10 باندې، او یا د دې نه هم زیات امثالها الی 700 تر 200 پورې، او د هغې نه هم ضعفه، او د دې نه هم زیاتېږي. الله تعالی وایي الا الصوم فانه لي. دا روژه زما دپاره ده. ولې چې زما سره ارتباط دی، د بل چا سره ارتباط نه لري، بنده سره ارتباط نه لري، لارښوونې سره ارتباط نه لري، صرف د نفس او د هر څه ما سره دي. نو زه به ورته د هغې اجر په ما باندې ده، انا اجزي به، زه به دې ته خپله اجور او هر څه ورکوم. ولې؟ یدعو شهوته، دې زما دپاره شهوت پرېښي، وطعامه، زما دپاره یې خوراک پرېښي، ومن اجلي للصائم فرحتان، د یو صائم یو د روژتي دپاره دوه خوشحالۍ دي. فرحة عند فطرة، وخت چې روژه ماتوي نو دې کله چې روژه شروع کړي اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت، دا د
د دې افطار شو او دا دعا یې وویله په دې دعا یې شروع وکړه او دعا یې افطار بل فرحت او بل خوشحالي ورته کله ده بل سروري کوم وخت کې دی عند لقاء الله الله سره چې یو ځای کېږي اوس ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك او د یو روژدي د خولې بوی الله تعالی ته دومره معتبر دی لکه د مشکو عنبرو مشکو عنبر امام صاحب شافعي وایي چې د ورځې باید مسواک ونه وهل شي د ماسپښین او د مازدیګر ونه وهل شي ولې چې هغه بوی خرابېږي امام صاحب ابو حنیفه وایي نه وهئ ځکه مسواک ووهئ چې مسواک په خپله باندې سنت دی او کوم بوی چې تا ته راجګېږي هغه د معدې نه راجګېږي نه د خولې نه ولهذا هغه د معدې بوی په الله جل جلاله باندې ښه لګي او وصیام جنت صیام ډال دی سپر دی د چا په مقابل کې اوس علما ته توجیه کوي یو خو د دې لپاره شو چې د ګناه په مقابل کې ډال شو ته خبر هم نه ډال دی سره نه بد خبره کې نه غیبت کې نه د چا کار کې نه چاته سرقت کې نه بل کوم بد کار کې ولهذا دا یو ډال شو دویم ډال د ګناه په مقابل کې شو او دویم ډال د اور په مقابل کې شو الله جل جلاله درته دا لیکي چې د دې ډال او د دې دغه سپر چې د سره او د وکړلی شو چې دغه سپر په واسطه باندې جنت ته داخل شو د دوزخ لپاره د عصا او د تنګۍ لپاره د ګناهونو لپاره دا ډال شو کله چې وی او بل یو ډیر ښه نعمت دا دی واذا کان یوم صوم احدکم کله چې ستاسو د یو روژه وي په ورځ کې او د روژې والا دی فلا یرفس دی کله هم ګناه ته نه نږدې کېږي کله هم غیبت نه کوي تهمت نه کوي بل څه نه کوي ولا یسخب او نه د چا په مخ کې خبرې کوي او نه فتنې او نه خبرې نه پیسې کوي فانصابه احد دی خو چاته څه نه وایي خو که یو بل سړی ورته څه ووایي او زشتې خبرې او کنځلې ورته وکړي وقاتله او بیا ورسره جنګ وکړي فلیقل دی ورته وایي انی امرؤ صائم زه یو روژهدار سړی یم دا یو افتخار دی دا د دې نوم د نن ورځې د دې نوم صائم دی او د دې افتخار دا دی چې بل چاته یې مخوي چې انی امرؤ صائم زه یو صائم او یو روژهدار سړی یم یعنې زه نن نشم کولی چې تا سره جنګ وکړم او جګړه وکړم ولې د دې لپاره چې زه روژهدار یم دا روژه د هجرت په نه وروسته 18 میاشتو نه وروسته فرض شوې ده مخکې د هغې نه محرم د میاشتې یهودو او نصواراو روژه نیوله لکه موږ تاسو د عاشورې 10مه ورځ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې وایي چې ایام البیات نور اهل کتاب هم نیولې او ده به هم نیوله 14مه 14مه او 15مه بیا کله چې روژه نازل شوه او روژه راغله نو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نو چې روژه راغله او روژه برابره شوه نو بیا د هغه نورې روژې لرې شوې هغه په مستحبات او په ثوابونو کې پاتې شوې اوس که څوک هغه روژې نیسي نو هغه پروا نشته دی هغه دې ونیسي هو یوه ډېره ښایسته خبره ده د یوسف علیه السلام وزیر د مالیې او ټول رزق او ټول غنم هر څه ګودامونه د ده په لاس کې خو ده به وایي په نیمه ګېډه او یو وارې ډوډۍ خوړه ټوله ورځ کې چا ورته ویل ولې جناب تا سره خو ډوډۍ ډېرې دي وایي ځکه چې زه د فقیر د ګېډې نه خبر شم دا ډېر مهم سوال دی چې د بل چا د جوع نه خبر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زما نه نه دی من ماته شبعان څوک چې مړ شي موړ او ګاونډی جائع هغه وږی وي وجاره جائع او ګاونډی وږی وي هغه زما نه نه دی د روژې ښه امتحان دا دی چې ته د یو لږې والا نه خبر شي د یو تنګې والا نه خبر شي د یو مصیبت والا نه خبر شي د هغه کسان چې اقتصاد ضعیفه دی هغې نه ټول هر څه برابر شي هغې نه خبر شي او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې للصائم عند فطرة دعوة مستجاب په وخت ماتې د روژه مات په وخت کې د مؤمن دپاره هغه څه دي چې هغه دعا یې مستجاب ده هغه کولی شي چې دا دعا وکړي او هر څه وغواړي الله جل جلاله ده ته دغه ټول شیان ورکوي د دې لپاره چې دی یو صائم او روژهدار دی او د الله دپاره یې هر څه پرېښي دي دهلته قرباني ده
دلته یو معنوي او روحي قرباني ده. کله چې د دې قربانۍ انسان لایق شو او برابر شو نو الله جل جلاله هر څه ورته ورکوي. د رمضان په فضایلو کې فرمایي ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان اول ورځ کله چې د رمضان وي اوله شپه وي صفدت الشیاطین شیطانان ټول تړل کیږي. معنی دا ده چې تا سره خپله سپر دی شیطان تا ته کله نږدې نشي راتللی تا سره په خپله د روژې په شان دي یو شمشیر دی تا ته کله شیطان نشي راتړل کېدلی او هغه چې غوا شیطانان دي هغه بندیان کیږي الله یې تړي. هو د کافرو سره د هغه چا سره چې روژه خوري هغې سره شیطان شته ځکه هغه په خپله شیطان شوی وي نو ملګری یې خامخا باید ورسره وي د هغې سره دوست یې باید ورسره وي او دوست نه باید لرې نشي په هر وخت. هغه شیطانان چې هغه ډېر سخت دي شیطانان په ستورو باندې ویشتل کېږي. کله چې دی وغواړي چې اسمان ته جګېږي الله جل جلاله په ستورو باندې ولي او هغې ځای نه یې لرې کوي. نو تا نه روژتین یې هم داسې تړي چې هغې ته هېڅ ضرر نشي تللی. وغلقت ابواب النار او وتړل شولې دروازې د دوزخ فلم یفتح منها باب یو دروازه هم د دوزخ خلاصه نه ده ټولې بندې دي. وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې خلاصې شوې فلم یغلق کلم یو هم ترې نه تړل کېږي او ټولې خلاصې دي. منها باب دې کې یوه دروازه ده په دې جنت کې منادي د هغه دروازې دپاره باید روژتي داخل شي او هر شپه ینادي منادیا هر شپه اواز کوي منادي یا باغی الخیر اقبل ای هغه څوک چې خیر غواړي را مخکې شه وغواړه و یا باغی شر اقصر یا هغه څوک چې شر غواړي وروسته شه او لرې شه. او ولله عتقاء من النار الله جل جلاله خلاصونکی دی د اورونو نه عفه کوي په روژه باندې څومره ګناهونه یې چې کړي وذلك كل ليله دا هر شپه د روژې همدغسې وي. رواه الترمذي و ابن ماجه. نو اوس د دې لپاره چې جنت درته دروازې واضح شوې او د دوزخ دروازې وتړل شوې شیطانان وتړل شو ته په خپله باندې روژه یې نو ای مؤمنه دغه وخت درنه ولې ځي دغه مؤمن وخت ولې مصرفې درته ټول هر څه برابر شو درته یو لوی بازار لګېدلی دا د جنت دروازه ده دا خوشحالي ده دا د الله تعالی د دواګانو سودا ده وایخله که نه دا د هغې د رحمونو سودا ده وایخله که نه دا د هغې ثوابونه دې راپنډې که نه ورشه که نه ورشه دې ثوابونو ته ورداخل شه که نه دغه نن ورځ چې در باندې راغلی بل کال ته خو در باندې ته پوهېږي چې نه راځي که نه ته څه خبرې ماذا اسمک یا عبدالله فی الامس نوم به دې سبا ته څه وي یا عبدالله مړې به یې وي که ژوندی به یې خو دغه نن ورځ افتخار وکړه او دغه نن ورځ پوه شه په دې باندې. ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم آتاکم رمضان شهر مبارک د دې برکت والا معنا څه ده که زوی سره د نزدیکي کې هم برکت دی که پلار سره د نزدیکي کې هم برکت دی که کومه غذا پیدا کې ده هم برکت دی. معنا یې څه خوند پکې ډېر دی حلاله ده ښایسته ده برکتناکه ده خوشحالي ده پکې ارامي ده پکې امن دی امان دی پکې نو دا په برکت باندې ده. نو اوس مبارک فرض الله علیکم صیامه تاسو باندې الله جل جلاله دا ورځ فرض کړې ده د صیام او د روژې تفتح فیه ابواب السما په دې کې ورځې د دروازې د اسمان بیرته کېږي. آیات شریف کې داسې وایي چې ابواب د اسمان د هغه چا دپاره چې نیک عمل کوي هغه بیرته کېږي ورته اعمال یې پورته کېږي ښکته کېږي او ملایکې راځي کله چې دا نیک سړی مړ شي هغه ټول بابونه جاړي هغه ټولې دروازې د اسمان جاړي. ولې ځکه جاړي وایي په ما باندې اوس هغه کم افتخار چې زما او د نیک عمل د دې مصلح سړي د دې پاک سړي رزق د دې دروازې نه ورته او د دې دروازې نه د هغې ټول اعمال تلل او راتلل نیکي وورکړي ملایکې نیکي تلې او راتلې ورکړي اوس هغه دروازې ټولې بندې شو ځکه دا سړی مړ شو. نو ابواب السما خو په روژه کې الله جل جلاله دغه دروازې خلاصوي ستا زره اعمال پورته وړي الله تعالی د نیک عمل موږ او تاسو ته راکړي. نو اوس دغه ټولې د جحیم دروازې بندې شوې شیطانان بند شو او په دې کې یوه شپه ده هغه د خیر شپه ده انشاءالله هغه د خیر شپه
هغه د شب قدر شپه ده او دغه شب قدر شپه ان شاء الله لیلة القدر صورت کې به بیا په خپل وخت و زمان سره بیا معنا کړو او خو به ویو خو د دې نه ټولو نه لویه خبره دا ده چې دغه نعمت چې راغلی دی ما ته زما دپاره م یو څه امتحان پکار دی که نه یو ځای کې یو څوک ودرېږي تا کې څه کمال دی په ما کې دا کمال دی چې زه روژه نیسم نو د الله تعالی ټول امرونه منم د یو امر نه مخالفت نه کوم نن ستا د دې پهلوانۍ وخت دی وګورو چې ته دې پهلوانۍ کې څومره کامیابېږي دې پهلوانۍ کې ته څومره ډېر زیات مخکې ځي نو د الله تعالی دعوت درته دا دی چې نن به وګورو وی ټول اعضا د بدن دغه ټول اعضا د بدن کله چې خېټه مړه وي دغه ټول اعضا وږي وي لاس ضرر رسوي سترګې ضرر رسوي خوله او ژبه ضرر رسوي ځکه ماړه وي کله چې سړی موړ شي چټیات عباسیات ظلم کوي نو کله چې خېټه مړه وي دغه ټول اعضا دغه ټول افراد ظلم کوي ظالمان وي تکلیف وي یو سره یو څه کوي یو سره بل څه کوي چا پسې ټوپک راخلي چا نه ځمکه لاندې کوي چا نه غلا کوي چا نه څه کوي چا نه څه کوي او کله چې دغه ټول خېټه وږي وي او څه پکې نه وي دغه ټول اعضا ماړه وي ځکه د دوی وس او قدرت د دې نه وي چې دې بد کار وکړي دا خو په نیرو او په انرژۍ باندې کېږي دا خو په ښه طاقت باندې کېږي په ښه ویټامینو باندې کېږي اما دا کار بیا نشي کولی نو ځکه وایي چې اعضا کله وږي وي نو ټول هر څه ته ضرر رسوي او خېټه مړه وي او که خېټه وږي وي نو اعضا ټول ماړه وي نو اوس د دې نه چې الله جل جلاله دغه ټول شهوات ډوډۍ هر څه دې پرېښودله ويقوم القرآن الله تعالی د قرآن شفاعت کوي فشفعني فيه ويقول القرآن او قرآن وی منعته النوم ما دا د خوب نه منې کړې تراو باندې ولاړ او ختم د قرآن یې وکړو ټوله شپه یې تهجد وکړه ټوله شپه یې تراویح وکړې دا ما منې کړې زه شفاعت کوم د دې ويقول القرآن او قرآن هم وی منعته النوم او روجوي منعته نهارا د څه شي نه منعته الطعام والشهوات ما د دې ټولو هر څه نه دا په ورځ کې منې کړی او زما په طرف باندې راغلی او قرآن وی ما دا د خوب نه منې کړی ټوله شپه یې د قرآن تلاوت کو د الله تعالی ذکر یې کو د الله تعالی وینا یې کوله نو قرآن عظیم شان شفاعت کوي دا هغه څه دي چې تا سره ملګري دي خبر ته او هغه ټول شیونه درنه پاتې کېږي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته دې توفیق راکړي چې روژه ونیسو او یو څه د دې په اهمیت باندې پوه شو کله چې د دې په اهمیت پوه شو زموږ په زړه کې روژه داسې معنا لري چې یار یو تعامل دی یا مونځ داسې معنا لري که ودرېږي که ونه مګر په دې پوه شه ای مسلمانه ستا اجتماع کول ستا یوځای کول ستا رګونه برابرول ستا ماغزه برابرول ستا روح برابرول تا نه بنده جوړول تا نه یو سپایي جوړول تا نه یو پاک انسان جوړول او تا نه یو ښایسته یو شخصیت جوړول تا ته یو ضمیر درکول تا ته یو انانیت درکول تا ته یو افتخار درکول دا څوک کوي دا الله په دغه عباداتو باندې کوي که دا عبادات نه وي ته یې نشوې ګڼډلی ته یې نشوې یوځای کولی ته یې اجتماع نه وي کړې وګورئ کافرو ته څه اجتماع لري هېڅ اجتماع نه لري په څه شي لري هېڅ شی نه لري موږ او تاسو د عباداتو په لحاظ 5 وخته د حج په وخت کې د روژې په وخت کې یو اذان په یو باندې راځو امام صاحب ما مخکې په هفته کې ویل چې امام عمر رضی الله عنه د روژې په وخت کې تراویح کولې او ابی بن کعب به هغې امامت کو او تمیم الداري به ورسره یو شل رکعاته او یا زیاتې د دې نه به یې کولې اجماع د صحابه و کرامو په دې وشوه په زرګونو او په لکونو خلک ټولو نیولې بیا وروسته د تابعینو وخت راغی امام صاحب ابو حنیفه په ټولو کتابونو کې لیکي ښه په تفسیر سره او دا ثبوت کوي چې تراویح 6 رکعاته دي امام صاحب احمد بن حنبل وایي چې 6 رکعاته دي امام صاحب احمد بن حنبل هغه انسان دی چې خلک ورته محدث وایي ځکه چېرته چې حدیث لکې د ده په مسند کې موجود دی د ده په کتاب کې موجود دی هغه وایي 6 رکعاته دي امام صاحب مالک څه وایي امام صاحب مالک وایي چې دا 9 رکعاته دي 14 رکعاته به ته کې او 3 به ورسره نور به کې 9 رکعاته دي امام صاحب ابو حنیفه وایي چې د مالک صاحب نظر ډېر ښه دی که چېرته وسم رسېږي دا ټول یې وکړئ دا د تابعینو وخت شو دا ائمه او مسلمانان شو د دې ټولو خلکو د ائمه او د تابعینو اول اجماع د صحابه وشوه
دویم اجماع د ائمه او د تابعین وشوه او دریم تر اوسه پورې مخکې د سلو کالو نه د ټولو خلکو مخکې ټولو شل رکعاته کول او د دې نه زیات هم کول اجماع د ټول امت ته هغه څوک چې د دې ټولو نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها بخاري شریف کې روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اته رکعاته همیشه دپاره کول که روژه به و که نه به و که اوړی او که ژمی وه او 3 رکعاتې ورسره وتر واجب کول هغه تهجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم یو چې 60 رکعاته دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې کړي امام صاحب مالک هم دې باندې دلیل نیولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویره نه وې چې په صحابه فرض نشي نو 4مه شپه به هم راوتلی وې خلکو ته به یې کړې وې تراویح ځکه چې هغوی یو بل اوازې اورېدي او جومات په ورځ باندې ډکېده نو د خپل امت د ترحم دپاره چې پرې فرض نشي په لهذا پرېښودلې بیا عمر رضی الله عنه دا راژوندی کړي او په یو ځای باندې اوسه پورې په ټوله دنیا کې امام صاحب مالک هغه پخپله د مدیني امام او د هغې نه اوچت سړی بل نه و ځکه اوله موتا هغه لیکلې وه هارون رشید وایي موتا د امام مالک ځوړند کوي د کعبې په دروازه باندې چې څوک د دې نه خلافت کوي هغه سړی باید په حد باندې ووهل شي اولین کس چې احادیث ټول زده او د موتا یې خپله لیکلې وه موتا امام مالک په نامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره